السلام علیکم دوستانو. د افغان کرکټ په اړه د خوشحالۍ خبر. د پاکستان تجارتي سوپر لیګ کې 15 افغان لوبغاړي واخیستل شول. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. پاکستان په دغه لیګ کې 6 لوبډلې لوبیږي چې پر پاکستاني لوبغاړو سربیره د نړۍ یو شمېر لوبغاړي هم لوبیږي. ټول 6 ټیمونه دي. سوپر لیګ بولي یا ډراپ لا دوام لري چې تر اوسه دغه افغان لوبغاړي اخیستي دي. راشد خان چې تر ټولو ګران یې رانیولی دی په ډایمنډ کټګورۍ کې په 1.5 لک امریکایي ډالر یې رانیولی دی. لاهور کلندرز لوبډلې اخیستې دي او ورسره محمد نبي او نور احمد بې کراچي کینګز لوبډلې اخیستې دي. قیس احمد بې کویټه ګلیډیټرز لوبډلې اخیستې دي او مجیب رحمان بې پېښور زلمي لوبډلې اخیستې دي. د روان کال سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرودلو بهیر او بولۍ کې یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم شته. تر دې مخکې ځینو نور افغان لوبغاړو هم په دغه لیګ کې لوبې کړې دي، خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکو د خرابوالي له کبله دغه لیګ ته کوم افغان لوبغاړي پرې نښول سو. د پاکستان صدر اعظم څه موده مخکې کابل ته په خپل سفر کې یادونه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د کرکټ سیالۍ پیلیږي. او د نن تازه او مهم معلومات، که مو د معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور لوبغاړو د اخیستلو په تمه اوسئ. انشاءالله هغه به په بله ویډیو کې درته ووایم. تر بیا د الله په امان.